سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ 3 خوندور سټرینګونه در وښیم چې له دغو درو سټرینګو چې تاسو په واتساپ کې ډیره زیاته فایده اخیستلی شئ. او دوستانو ګوره تقریبا په واتساپ کې هره میاشت نوي اپډیټس راځي، نوي اپشنان راځي چې دغه نوي اپډیټس دغه نوي اپشنان واتساپ یوز کول، واتساپ استعمالول ډیر اسانه کوي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوستانو د واتساپ 3 خوندور سټرینګونه در وښیم. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوه ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو راځو اول سټرینګ ته. اول سټرینګ در ښیم. دغه اول سټرینګ په زړه سره به تاسو وکولای شئ په واتساپ کې خپل نمبر ته په خپل میسج ولېږئ. یعنی دوستانو مختص به کلم تاسو په واتساپ کې ضروري ډیټا خوله، ضروري تصویران به مخول یا ضروري ویډیوګانې به مخولې. نو دغه لپاره به تاسو په بل نمبر باندې واتساپ جوړ کړئ. نو هغه ډیټا به مو بیا هغه نمبر ته لېږله یا به د خپل ملګري په نمبر باندې هغه ضروري ډیټا ور میسج کړه. نو اوس دوستانو تاسو هغه ټوله ضروري ډیټا په خپل واتساپ کې په خپل نمبر باندې محفوظه کولای شئ. نو د لپاره به سمپل اول ور تاسو خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته براسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ http بیا دوه ور سلیش دلته به ولیکئ wa.me. کله تاسو دا ولیکئ wa.me بیا دلته ولیکئ سلیش او دلته به تاسو خپل نمبر کې ولیکئ. ګوره زه راځم خپل نمبر کې لیکم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سم خپل نمبر کې ولیکل. نو لاندې ګوره نیکسټ بټن ده، سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به دغه د اوپن واتساپ اپشن درکې. لاندې کنټینیو ټو چیټ اپشن ده، په دغه کنټینیو ټو چیټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ. کله سم دوستان تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو په کوم نمبر باندې واتساپ جوړ کړی وي هغه نمبر به دلته تاسو ته راوړی وي. دلته تاسو په اسانۍ سره هغه نمبر ته میسجان کولای شئ او خپل ضروري ډیټا کې محفوظ کولای شئ. ګوره کوم میسجان تاسو لګي هغه سره هغه دوه ټیک اتوماتیک په خپل راځي. دلته اوس له تاسو سره کومه ضروري ډیټا پرته دوستانو سمپل هغه ډیټا ورخاص هغه ډیټا دلته تاسو کې محفوظ کولای شئ. او دا تاسو ور میسج ورولېږئ هغه به تاسو په واتساپ کې اتوماتیک په خپل راځي. بل ورته د براوزر تک ته ضرورت هم بیا نه پیدا کیږي. نو ګور پورته مرته لیکلي دی وای میسج یور سیلف څنګه ته به یو هم لیکلی وي. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په واتساپ کې خپل نمبر ته په خپل میسج کولای شئ او خپل ضروري ډیټا په دغه خپل نمبر کې محفوظ کولای شئ. نو دوستان راځو دویم سټرینګ ته. دویم سټرینګ در ښیم. دغه دویم سټرینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په خپل واتساپ کې سټوریج معلوم کړئ. یعنی تاسو په واتساپ کې له چا سره ډیر زیات میسجان کړي دي او له چا سره مو ډیره زیاته ډیټا ترانسفر کړي ده، نو هغه ډیټا هم بیا تاسو کتلای شئ. نو د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. په دا کونج کې درې ډاټا دي، سمپل په دغه درې ډاټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا موږ سره د سټرینګز اپشن ده، په دغه سټرینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا موږ سره د سټوریج ان ډیټا په نام اپشن ده، په دغه سټوریج ان ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا د کاول اپشن ده منیج سټوریج، په دغه منیج سټوریج اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په منیج سټوریج اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې براسي ګور دوستانو دلته بس تاسو د واتساپ ټول ملګری راوړوي. نو له هر چا سره تاسو هر څونه ډیټا ترانسفر کړي دغه به تاسو راوړي. ګور له داوود سره موږ د 1.6 جی بی ډیټا ترانسفر کړی ده. دویم د بختګل له دې سره موږ د 290.4 ام بی ډیټا ترانسفر کړی ده. نو کوم چیر دا ډیټا کتله خالي دی په چیټ باندې کلیک وکړئ، هغه ډیټا هم تاسو کتلی شئ. کوم چیر نور هم کتله خالي کلیک وکړئ، که تصویران هم کتلی شئ او که ویډیوګانې وي هغه هم کتلی شئ. نو یعنی دغه منیج سټوریج په ذریعه سره تاسو خپل ټول ملګري معلومولای شئ چې له کوم ملګري سره تاسو ډیر زیات میسجان کړي دي او له کوم ملګري سره تاسو زیاته ډیټا ترانسفر کړي ده. نو دوستان راځو دریم سټرینګ ته. دریم سټرینګ در ښیم. دوستانو کله سم 13 میاشت دی واتساپ اپډیټ رالی، نو په واتساپ کې د میډیا ویزیبیلیټي اپشن ډیفالت په نو باندې ودرېدی. میډیا ویزیبیلیټي اپشن څه فایده لري؟ ګور دوستان مختص به کلم تاسو ملګري یا بل چا په واتساپ باندې تصویران یا ویډیوګانې در ولېږلې هغه به اتوماتیک ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو کېدو. خو چې کلم تاسو څوک په واتساپ کې ډیټا در ولېږي، کله تاسو هغه ډاونلوډ هم کوئ په واتساپ کې، خو بیا هم هغه ستاسو د موبایل په ګیلري کې نه سیویږي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اپشن بیرته آن کړئ، نو دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. د هغه کس چیټ پر راوړئ، یعنی کوم کس تاسو ته په واتساپ کې ډیټا در لېږي د هغه ډیټا که چیرې ستاسو د موبایل په ګیلري کې نه سیویږي، د هغه چیټ پر راوړئ. پورته ګوره د هغه نوم به وي، د هغه په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو د هغه په نوم باندې کلیک وکړئ، لاندې ګوره تاسو ته د میډیا ویزیبیلیټي په نامه اپشن درکوي. په دغه میډیا ویزیبیلیټي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه ګوره وایي شو نیولی ډاونلوډډ میډیا فرام دیس چیټ ان یور ډیوایس ګیلري. دغه به په دانی اپډیټ کې دوستانو دغه د هر چا په واتساپ باندې په نو باندې ولاړ وي. نو دغه به تاسو په یس باندې ودروي. کله سم تاسو په یس باندې ودروي، نو لدې بعد دغه کس تاسو په واتساپ کې تصویران ویډیوګانې را لېږي، هغه به تاسو د موبایل په ګیلري کې سیویږي. که چیرې تاسو په نو باندې ودروي بیا به نه سیویږي. نو زه غواړم چې داسې وکړم، په یس به ودروي، اوکې به کوئ. اوس کله دغه کس تاسو په واتساپ کې میسجان راولېږي هغه به تاسو د موبایل په ګیلري کې سیویږي. نو دوستانو کوم چیرې دغه درې سټرینګونه خوښ سوي وي، نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.